د کرنسی ایکسچینج ریټ په څنګه معلومو، یعنی چې موږ غواړو چې په خپل موبایل کې موږ ځان سره ګورو چې د ریال، درهم یا داسې ډالر د نور څونه کرنسی چې دا ادین زموږ په ملک کې څونه پیسې جوړیږي، نن تی جوړیږي یا پر روانو ورځو کې بس ریټونه چلیږي، 13 ورځو کې د ریټونو ان هغه ټول ریټونه ته موږ داسې ګورو او په کوم ورځ باندې موږ چې زما سره کوم کرنسی د بازار ته وړم او د چینج کوم یا اکثر موږ بازار ته لاړ شو او موږ د کم دکاندار چې موږ دغه تاسو کو چار نن ریال په ریټ کې، درهم په ریټ کې، خو موږ په خپل د پته نه لګي چې ریال سره ریټ درهم سره ریټ خو چې چا مطلب موږ سره پسونه کې ایکسچینج کو تاسو طریقه خایم چې څنګه موږ کولی شو چې په دې خپل موبایل کې به دا ټول ریټونه چې کوم دي د دې کرنسی حواله سره دا څونه معلومات چې موږ خپل څنګه ځان لګورو نو ویډیو را سره لایک کړئ، د خپل مرګورو سره هم شریک کړئ، دوستو ته ما سره ګوري تل د بزوس د سکرین ریکارډینګ کومه طریقه به تاسو ته خایم دا به تاسو کولای شئ هر یو کس په خپل موبایل کې ګوري دلته تاسو به راشي ګوګل پلی سٹور ته به راشي دلته به ورکوټ غونډي اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ نو دلته ګوري دلته به سرچ کوم ورلد کرنسی داسي ورلد ایکسچینج ریټ دلته کې ګوري دیو اپلیکیشن ته ګوري د اپلیکیشن د تاسو ګوري د تصویر دی آیکان دی ټول سره تاسو ګوري ورلد کرنسی ایکسچینج ریټس دا تاسو ډاونلوډ کړئ، ما ډاونلوډ کړی نو ماته الریډي پیل نه د سراغه د اوپن ځان سره خلاص کا دلته کې اوس ګوري اوس به استعمال کو څنګه دلته ګوري سبو سره شمه د اپلیکیشن ته دا په سکرین د سیما سره خلاص شو دا به ځان سره خلاص کم اوس ګوري دلته کې بس مخ کې سکوم دلته کې دا بیرغونه متوسط په نظر راشي دا په لګي د سینې خدای به مزه نه مخ کې نه سیټ کړلی تاسو بس کوي د خپل ملک بیرغ چې کوم دی تاسو بس هغه دیزي کې ولګوي لکه تاسو ګورئ ما کې پاکستان ولګو لکه دا ټول ملکونه بل تراشي تاسو ته تاسو کې خپل ملک سرچ کولای شئ دیزي کې لکه زما د سرچ کو پاکستان داسي اوس دلته کې کرنسی چې کوم د غواړم چې د کم ملک کرنسی پاکستان کې څه قتل غواړم چې څه ریټ په نن ورځ کې چلیږي څه پرونو سب نور 13 ورځې کې یا د ریال چې کوم درهم چې کوم د مخ کې روان دي د څه وکیږي دا کمیږي چې ما د ټول معلومات تدې کیږي اوس دلته غواړم ګورل ته کې سعودي دلته زرا شم ما سعودي سرچ کو داسي سعودي د ما ته چې سعودي ریال ګورل دلته کې د ما ته چې ګور د یو ریال دا ګور چې یو ریال چې کوم ده ادینه 58 کوم روپۍ چې دي دا پنن نیټه کې چې کوم ده پنن تاریخ کې کوم ده د جوړیږي اوس ما دلته کې د ګراف ته ګورل دلته کې د ګراف باندې چې کلیک کوم ده چې بوزم د ما ته چې یار مسلسل چې کوم ده ریال چې کوم ده دا ورځ داغه کوم نرخ چې کوم ده د راغورځيږي کمی یورسته ورځ دلته کې ګورئ د سي رزم د ماته چې ریال چې کوم ده د ډېر زیات کمی کې روز ورځ د پرون نیټه کې سره د ریټو په داغینه په نور 13 ورځې کې سو تماته ټول دلته کې ما سره خای اوس دلته کې ګورئ اوس غواړم چې ما سره 1500 ریال دي 1000 ریال دي ما سره 2000 ریال دي بنن ورځ کې ځکه بازار ته وړم نو دینه ماته سونه پیسې ملويږي دلته کې اوس براشم د اونه چې لیکل دا کلیک کوم پدې کې بزا انټر اماونت کې بخپل ریالونه چې ما سونه درهم دي د باوري کم اوس زه غواړم چې زولې کم چې دلته کې معلومه کم چې پنن ورځ باندې با د زرو ریالونه سونه پیسې جوړيږي دا به وکي کم دلته وګورئ دا ما ته خچ دینه 55,000 روپۍ چې کوم دي دا پنن نیټه کې چې کوم دي دینه جوړیږي تاسو دلته کې ځان سره اول معلومه کړئ بیا تاسو خپل پیسې چې کوم دي کرنسی را لې نو هغه تاسو بازار کې ایکسچینج کوئ تاسو ته پته لګي چې دغه زمانه سونه کټینګ دی وکړو او ریټ څنګه دی ما سره پسونه کې دیو ما سره چینج کو د سونه بدل کې مته 100 روپۍ راکړم دا ټول معلومات تاسو سره اپ خپل دلته کې دی اپلیکیشن راځي په دې کې تاسو د بیرغونه دلته کې چینج کوئ دلته کې او دا ټول ریټ تاسو سره راځي دلته معلومات به هم راځي چې کرنسی مخکې زی یا دلته کې ریټونه ورسته ورسته واقعي کنه دا په خطر روان دي نو دی اپلیکیشن زره سره تاسو ته دا ټول معلومات ملاوي دي شي تاسو ته کته شي دی ویډیو مقصد مې صرف هم دا و چې زموږ د پښتانه سونه پښتانه ورونه چي دي ازتر مسافر چې هغه ته پته لګي چې وطن ته غوړا شي په دی اپلیکیشن سره ځان سره ګوري چې کله هو خپل ریال درهم دا په بازار کې ځان سره چینج کوي چې هغه سره هم دا معلومات وي دا سره ویډیو را سره لایک کړئ د خپل مرګرو سره هم شریک کړئ ان شاء الله ملاقات وکړي په بل نیو ویډیو کې د لوی الله پامان